بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلي علی رسوله الکریم. روزو هغه خپل ډیټابیس ته په دغه ډیټا سیټ کې موږ تصدر کیسونه لرو او اته متحولین لرو چې مخکې له مخکې انټري شوي دي. البته تر دې ځایه پورې هغه درې پړاوونه په درې پړاوونو کې ټو پړاوونه یا ټو سټپس تکمیل دي، یعنې هم متحولین مشخص دي او هم ډیټا انټري دي. مخکې له دې نه چې موږ تاسو درېیم پړاو ته ورسو، یعنې دغه ډیټا تحلیل کوو، دلته د دې په شکلیاتو کې که چیرې وغواړو تغییر راولو ځینې فنکشنونه په دې برخه کې مو وایي. لومړی مثلا که چیرې موږ په سورتینګ یا په ترتیب کې غواړو چې موږ ډیټا ترتیب سي، اوس مثلا دا د آی ډي په اساس ترتیب دي. که چیرې زه غواړم چې دا د ایچ په اساس ترتیب سي، کوم کسان چې عمرونه یې لوړ دي هغه په سر کې رسي او کوم کسان چې عمرونه یې ټیټ دي هغه په اخر کې رسي. نو د دې لپاره زه راځم ډیټا ته او دلته سورت کیسز کې مثلا زه ایج انتخابوم، ورته دغه ډسنډنګ یعنې ایج دی، او دلته تاسو که چیرې اسنډنګ انتخاب کړئ دلته په قوس کې ای لیکي، که چیرې ډسنډنګ وي په قوس کې ډي لیکي. چیرې اوکې باندې زه کلیک وکړم، تاسو دلته وګورئ چې په ایج کې 50 کلن په سر کې راغلی، همداسې پر اخر پورې. موږ کولی شو چې په عین وخت کې د څو متحولینو په اساس دغه سورتینګ ترسره کړو. مثلا سورت کیسز ته زه راځم، مثلا زه ورته وایم چې دا بیرته د هغه آی ډي په اساس اسنډنګ سورت شي. لکه مخکې دلته په اول کې موږ خالي کیس لرو، دغه ترې ډیلیټوو. زه راځم سورت کیسز ته، زه وایم چې لومړی مثلا د ایچ په اساس د ډي نه بلکې دا د ایچ په اساس دا سورت شي. په دویم قدم کې د یو بل متحول پر اساس که چیرې دغه ټول وریبلونه زه ورته انتخاب کړم، بیا دغه ترتیب هم ورته مشخص کوو چې لومړی د کوم متحول پر اساس ترتیب شي. زه غواړم چې اول د ایچ په اساس دغه ایچ کش کوو، د ډریګ اینډ ډراپ سر ده، او د اسنډنګ یا ډسنډنګ نه ډسنډنګ. په دویم قدم کې د سالري پر اساس باید ترتیب شي او سالري هم ډسنډنګ شکل. په دریم قدم کې د ایجوکیشن پر اساس او د دې هم اسنډنګ یا ډسنډنګ شکل لري. یعنې موږ کولی شو چې د څو متحولینو په اساس دغه ترتیب ترسره کړو چې ټول هغه په خپل ځای کې په نظر کې نیول کېږي. دې نه وروسته موږ دلته سپلیټ فایل لرو. که چیرې زه وغواړم چې دلته موږ څومره دلته په جنډر کې میل لرو فیمیل لرو، که چیرې زه د میل او فیمیل تعداد زه معلوم کړم، دلته په ټولبار کې یو اپشن لرو د ډسکریپټیو سټاتسټکس په نوم. که چیرې زه په دغه جنډر باندې کلیک وکړم، دا انتخاب کړم، په دې باندې کلیک کړم، په آوټپوټ وینډو کې چې دغه وینډو موږ تاسو مخکې ویلې وو چې دته آوټپوټ وینډو وایي، موږ ته دلته په یو ټیبل کې معلومات راکوي. سټاتسټیک ټوټل موږ څو قسمونه لرو، 10 قسمونه لرو، میسنګ پکې نه لرو، او د فیمیل تعداد 12 دی او د میل تعداد 13 چې د هر یو فیصدي فیمیل 40% او میل 80% او ټوټل 100%. دغه جدول موږ ته راکوي. که چیرې ګوټو ډیټا باندې کلیک وکړو، هغه ډیټا ایډیټر وینډو ته شو. اوس دغه د میل او فیمیل معلومات دواړه موږ ته په آوټپوټ وینډو کې په یو ټیبل کې راکړی. که چیرې زه غواړم چې د میل برخه لیده شي او د فیمیل برخه لیده شي، نو دلته راځو ډیټا ته او دلته سپلیټ فایل. زه ورته وایم چې د موږ د جنډر په اساس د موږ آوټپوټ یا د موږ ریزلټ باید علیحده شي. که چیرې کمپیر ورته انتخاب کوم، دا د مقایسې دپاره د کار صورت نیسي. زه بیرته راځم، مثلا د میل لپاره زه غواړم چې ډسکریپټیو سټاتسټیک موږ ته راکړي. تاسو دلته متوجه سئ فیورټ میل دلته موږ رایز دلته هم لرو او دلته هم لرو. دلته د فیمیل دپاره دا جوړ شوی او لاندې دلته د میل دپاره همدغه ارقام موږ ته راکړي. دا د مقایسه دپاره دا کار صورت نیسي، یعنې موږ کولی شو د میل او فیمیل په خپل منځ کې مقایسه کړو. اما موږ کولی شو چې دغه ټیبل بیخي جلا سي له دغه ځای نه، د میل علیحده سي او د فیمیل علیحده سي. که چیرې زه دلته په سپلیټ فایل کې organize output by group دغه دریم اپشن انتخاب کوم او بیا راسم مثلا د ایجوکیشن پر اساس
معلومات ترسره کوم. البته دلته د میل لپاره دغه جدول او پاس که چیرې مونږ تاسو وګورو د فیمیل لپاره دلته مونږ لرو چې څومره how do you evaluate as a radio. البته د فیمیل په فیمیل کې نوٹ ګوډ څلور دي او ګوډ دوه دي او داسې ارقام لرو. دا د سپلیټ فایل وظیفه ده. بل سلیکټډ کیسز لرو. سلیکټډ کیسز اوس که چیرې موږ تاسو یو تحلیل ترسره کوو، مثلا لکه مخکې چې د کار وشو په آوټپوټ کې تاسو متوجه سئ موږ ته وایي چې دلته valid cases 10 کیسونه دي، یعنی د موږ ټول کیسونه په دغه تحلیل کې شامل دي. که چیرې زه نه غواړم مثلا په ټول کیسونو باندې تحلیل ترسره شي، بلکې زه غواړم چې یوازې په څو کیسونو باندې دغه تحلیل ترسره شي، نو دلته موږ هغه کوم کیسونه چې غواړو چې تحلیل پې ورباندې وشي هغه مشخص کوو، هغه انتخابوو. دغه کار په سلیکټډ کیسز کې کیږي. مثلا سلیکټډ کیسز ته راسم، all cases په عادي حالت کې د ټول کیسونو انتخاب دي. که چیرې زه یو شرط ورته دلته وضع کوم، مثلا که چیرې د ایجوکیشن مثلا زه غواړم کوم کسان چې ماسټران دي یوازې دغه ماسټران باید انتخاب سي، نو دلته مونږ ایجوکیشن مساوي شي ماسټر سره. د ماسټر یو دپاره یو کوډ استفاده شوی. که چیرې دغه ایجوکیشن باندې رایټ کلیک وکړو، وریبل انفارمیشن ته راسو، دلته مونږ ته معلومیږي چې د ماسټر دپاره دریم کوډ استفاده شوی. که چیرې زه دلته درې ولیکم، دغه درې صحیح ځکه نه ده چې دلته د ایجوکیشن دپاره په وریبل ویو کې او هلته په ډیټا ټایپ کې هلته سټرینګ انتخاب شوی، یعنی دلته درې د عدد په حیث نه بلکې د یو حرف په حیث پیژني. نو دغه درې موږ د ډبل کوټیشن په منځ کې لیکو. دغه درې باید د ډبل کوټیشن په منځ کې ولیکل شي او بیا اوکې کو. کوم کسان چې ماسټران دي مثلا دغه 10 او 11 د انتخاب دي او نور ټول کیسونه غیر فعال دي. اوس که چیرې زه غواړم چې مثلا دا د او سپلیټ ته راځو چې دغه موږ ته ریزلټ په یو ټیبل کې وښیي. زه غواړم چې مثلا د جنډر په اساس موږ ته ارقام وښیي. موږ په جنډر کې څو کیسونه لرو؟ 10 نه لرو، یوازې 6 لرو، ځکه چې دلته موږ ډیټا فلټر دی، یعنی کوم کسان چې ماسټران دي ماسټر کې موږ 6 ماسټران لرو چې په دې کې 4 فیمیل دي او 2 میل دي. دا د فلټر وظیفه ده. سلیکټډ کیسز ځکه چیرې مثلا دغه مثلا د معاش په اساس که چیرې زه دغه شرط ورکړم، مثلا که چیرې منتلی انکم یې که چیرې منتلی انکم یې د 20,000 نه زیات وي 20,000 او په عین حال کې اند همدغه معاش یې د 10,000 نه کم وي 10,000 نه کم وي. دلته ډبل کوټیشن ته ځکه ضرورت نه لرو چې دلته ای علامه هم نسته په آیکن کې او دا نیومریک دي. اوکې دلته موږ وینو چې دغه اول کیس انتخاب دی ځکه چې په همغه انترول کې راځي د 20 نه زیات او د 10 نه کم 10,000. شرط چې څه دی؟ اوس که چیرې موږ او تاسو مثلا د میل په اساس غواړم چې د ارقام معلوم کړم، موږ یوازې 14 کیسونه لرو. په دغه 14 کیسونه کې کوم کسان چې رایس خوښوي بودي همداسې دغه نور ارقام. سلیکټ کیسز کې دلته د دې نه وروسته خو دلته موږ کولی چې مختلف شرایط ورته وضع کړو، ګریډر دین لیس دین ان ایکوال ټو یا همداسې نور. په رنډم سمپل کې موږ کولی شو چې موږ 10 کیسونه لرو. که چیرې زه غواړم چې د او دغه 10 کیسونه 100% په نظر کې نیول کېږي. که چیرې په دې کې زه غواړم چې یوازې 10% کسان ماته انتخاب شي، دغه 10% انتخابوم ورته او دا بیا په تصادفي شکل سپیسیس موږ ته انتخابوي چې دا کوم کسان دي. یا کولی شو چې د فیصدي پر ځای مثلا زه وایم چې په دغه 10 کې مثلا 15 کسونه موږ ته انتخاب شي او د 100 کسونه نه د 10 آیا د ټوټل کسونه نه، یا موږ کولی شو چې مثلا په اول 100 کسونو کې موږ ته یوازې 15 کسونه انتخاب کړو. که چیرې زه دا ټول انتخاب کوم اوکې دا په تصادفي شکل انتخابېږي. البته یوازې موږ ته په دغه ټول کیسونو کې 3 کسان انتخابوي، 15 کسان. مثلا دلته 20 انتخاب دي، همداسې اول انتخاب دی او دلته 9 انتخاب دی. په آخر کې په سلیکټ کیسز کې البته دلته یو بل آپشن هم لرو بیسډ آن ټایم او کیس رینج. موږ یو انټرول ورته مشخص کړو
مثلا د لسم کس نه تر اتلسم کس پورې دغه انترول کوم کسان چې په دغه انترول کې راځي دا ټول انتخاب سي. لسم نه تر اتلسم پورې دغه کسان یوازې انتخاب دي. راځم مثلا select cases ته او دلته په لومړي سر کې زه غواړم چې دا ټول انتخاب شي. دلته راځو یو نوی وریبل اضافه کوو د سلیکشن په نوم. که چیرې زه دلته د سهولت دپاره کوډ هم ورته مشخص کړم 0 9 که چیرې یو کوډ وي یس اوکې او دلته نیمریک یعنې که چیرې مونږ مانول شکل دغه کس انتخاب شي یس 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 مثلا دغه کس انتخاب نشي نو 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 نو. اوس که چیرې کوم کسان چې یس دي دوی پر اساس یعنی دوی شامل سي او کوم کسان چې در نو دي د شامل نسي. راځو select cases ته او use variable او دلته د selection په مونږ تاسو تیار یو variable لرو. مونږ کولی شو البته دلته که چیرې وګورو کوم کسان چې یس دي انتخاب دي چې نو دي او انتخاب نه دي. راځو select cases ته. البته کله چې موږ د select cases option نه استفاده کوو دلته موږ ته په ټاسک بار کې ښیي چې دلته فلټر آن ده. نو اول باید راسو select cases ته او دلته all انتخاب کړو چې د ټول کسان انتخاب شي. بل دلته لرو wait cases. wait cases هم ډېر مهم option دی. کله کله موږ غواړو چې دغه زموږ ډیټا په ګروپي شکل انټري سي د پر ځای چې د هر یو پارټیسپانټس معلومات موږ دلته انټري کوو. موږ کوشش کوو چې د کوم کسان چې یو ډول معلومات لري د هغوی یو ځل مثلا معلومات انټري سي. دلته مثلا دلته موږ په دغه خصوصیات که چیرې موږ 5 کسان یا 6 کسان ولرو نو دلته دا د یو کس معلومات نه ده. موږ او تاسو کولی شو دلته د فریکونسي په نوم دلته یو وریبل اضافه کو. یعنی 5 کسان دی چې دغسې معلومات لري دا د 5 کسانو معلومات دی. یعنی دلته موږ 10 کیسونه نه لرو بلکې 15 کیسونه لرو. یا همداسې 4 3 2 4 داسې مختلف فریکونسي ولرو 5 6 مثلا 5 مثلا اکثریت دلته 2 وي یا داسې یو ولرو. البته معنی بیا هم باید واضح وي چې دلته دغه 5 په دې معنا چې 5 کسان دغسې معلومات لري. دغسې معلومات یعنې دلته د یو کس معلومات نه بلکې د 5 کسانو معلومات دغسې دي. نو اوس که چیرې موږ تاسو د تحلیل کو سپیسیز دغه 5 د یو ولیو په حیث پیژني لکه دلته موږ ایج لرو یا انکم لرو اما د فریکونسي په حیث نه پیژني چې د 5 کسانو معلومات دي. اوس که چیرې زه غواړم چې مثلا د جنډر تعداد معلوم کړم دلته ماته وایي چې د مونږ کیسونه څو دي 10 کیسونه دي اما په عین وخت کې د مونږ کیسونو د دغه فریکونسي او د مجموعي سره مساوي دی. نو د دې لپاره چې کیسز د فریکونسي په حیث وپېژني دلته ویت کیسز ته راځو. مونږ ورته وایي چې دلته د مونږ ویت کیسز د فریکونسي د فریکونسي په اساس هر کیس ته وزن ورکړي. اوس که چیرې زه راسم مثلا د میل او فیمیل لپاره ارقام پیدا کوم موږ څه کیسونه لرو یو نوع کیسونه لرو. بل دلته ترانسفورم لرو. په ترانسفورم کې مهم اپشن کمپیوټ وریبل ده. په کمپیوټ وریبل کې موږ کولی شو چې د موجوده متحولینو په اساس یو نوی متحول کریټ کړو. مثلا زه دلته انکم لرم غواړم چې یو فرمول په دې باندې تطبیق کړم چې د دې په اساس موږ ته یو نوی وریبل کریټ شي. مثلا د ټکس لپاره زه غواړم د ټکس په نوم یو نوی وریبل کریټ کړم. په دا ټیبل باندې چې لیبل باندې کلیک کړو لیبل مثلا ټکس 100% مثلا 2% زه غواړم ټکس وضع کړم او د دې سټرینګ رقمي مې عدد دلته انټر شي البته نیومریک. اوکې د موږ فرمول سره کوم شکل لري منتلی سره لري ضرب کېږي 2 سره تقسیم کېږي سل باندې یعنی هر رقم فرمول چې موږ غواړو په دې باندې تطبیق کوو او دلته نوی وریبل کریټ کېږي د ټکس. داسې موږ کولی شو نور متحولین اضافه کړو.